چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او روژه به مو درته مهاله په خیر او عافیت را رسولې وي. دا دی زه محسن احسان یو ځل بیا ستاسو سره روژه په اسلام او ساینس کې ځانګړي خپرونې له لارې یو سوی یم په دې هیله چې د پای تر شیبو را سره مل پاتې شئ. چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې شي هلته بیتنده د کوثر په اوبو ماته شي هلته بیتنده. په تېره خپرونه کې مې ویلي وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه شیان یاد کړي دي چې باید روژه په ماته سي. لومړی خرما، دویم اوبه. نو اوبه د قرآن کریم له نظره بسم الله الرحمن الرحیم الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، سورة الانفال. او پر تاسې یې له اسمانه اوبه نازلې کړي دي چې تاسې ورباندې پاک کړي. بیا الله جل جلاله فرمایي انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبد الربا، سورة الرعد. الله له اسمانه اوبه وورولې او په هر لښتي کې د هغه وړتیا په اندازه اوبه روانې شوې. بیا کله چې سیلاب راپورته شو نو پر سر یې زګ هم راپورته کیږي. بیا الله جل جلاله فرمایي وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ژباړه او ته وینې چې ځمکه وچه کلکه پرته وي بیا چې پرې باران نازل کړو په ناڅاپي ډول وخوځېږي، ډډه شي او د هرې جوړې شیرازه شینګیا راوټکېږي. بیا الله جل جلاله فرمایي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ژباړه آیا ته نه وینې چې الله له اسمانه اوبه ووروي بیا د هغو په وسیله موږ راز راز میوې راباسو چې مختلف رنګونه یې وي. بیا الله جل جلاله فرمایي والله خلق كل دابة من ماء. ژباړه او الله هر ساکش ژوندی موجود له یو ډول اوبو څخه شته کړ. بیا الله فرمایي وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. بیا الله فرمایي او له ځمکې څخه مو چینې جاري کړي دي نو دغه ټولې اوبه د هغه کار د سرته رسولو لپاره چې ټاکل شوي وو. وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج کریم. او له اسمانه مو اوبه وورولې بیا په ځمکه کې مو راز از په زړه پورې شان شنه کړل. بیا الله فرمایي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله دی چې اسمانونه او ځمکې یې پیدا کړي دي او له اسمانه یې اوبه راتوی کړي دي او د هغه په وسیله یې تاسو ته له میوو نه روزي را ایستلې ده. بیا الله فرمایي هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون. ژباړه دی هغه ذات دی چې له اسمانه یې اوبه راورولې چې تاسې څښل له دې اوبو څخه دي او له هغې څخه ستاسې ونې او واښه هم شته چې په دغو وښو کې خپل څاروي سره وي. بیا الله فرمایي وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون. ژباړه او موږ له اسمانه په یوه ټاکلې اندازه اوبه وورولې نو هغه مو په ځمکه کې تم کړې او موږ چې څنګه وغواړو له منځه یې وړلی شو.
بیا الله فرمایي وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد او له اسمانه مو برکتناکې اوبه نازلې کړي دي او په هغو سره مو باغونه او د ریبلو وړ کښتونه غلې دانې رازرغونې کړې. بیا الله فرمایي وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا او په هغې کې مو ټینګ او لوړ غرونه ځای پر ځای کړل او پر تاسې مو خوږې اوبه وڅښلې. بیا الله فرمایي وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا او له ورونکو وریځو نه مو تویونکې اوبه راکښته کړي دي. بیا الله فرمایي والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها او له هغه وروسته یې ځمکه وغوړوله له هغه نه یې د هغې اوبه او سړ ځایونه راوایستل. او داسې نور مبارک آیتونه. هر شی په اوبو سره ژوندی دی. یقینا که انسان د ځمکې کورې ته ځیر شي لږ فکر پکې وکړي او د ښکلي تصور مزې وځغوي نو دا به ورته جوته شي چې د حیوان او نبات په شمول د هر ساکش ژوند په اوبو پورې تړلی دی. او دا یو نړیوال ساینسي انساني او عقلي واقعیت هم دی چې هیڅوک ورڅخه سترګې نشي پټولی. د انسان بدن که څه هم غوښه، هډوکي، مالګه او نور څه لري خو زیاته ونډه پکې د اوبو ده او هر څه چې دی خوري زیاته برخه یې اوبه دي. که چیرې په یوه انسان کې اوبه کمې شي یعنې د اوبو د کموالي ډیهایډریشن سره لاس او ګریوان شي نو انسان د پښتورګو په ناروغۍ اخته کیږي. بل لور ته انسان یوریا او کریټنین چې زهرجن او ضروري مواد دي په وینه کې ګډیږي او ډیر ژر په ټول بدن کې خپریږي چې له دې څخه وروسته انسان د مرګ خطرې کندې ته غورځول کیږي. یوریا څه شی ده؟ د پورتنیو میتابولیزم څخه زیږنده نایتروجن لرونکي وروستی لوی محصول چې په وینه کې د امینو اسیدونو او امونومي مرکبونو څخه جوړیږي او په امتیازو وینه او قلب کې موندل کیږي له یوریا څخه عبارت دی. کرینټینین څه شی دی؟ کرانتین انهایدرید د پوستوکراتین د میتابولیزم وروسته محصول چې د پښتورګو او همدغه راز د عضلاتي کتلې د کاري تشخیص په توګه د بول اعتراض سره سرعت محاسبه کیږي. دا ستره الهي تحفه یعنی اوبه یوازې په دې دنیا کې غوره نعمت نه دی بلکې د اخروي ژوند په جنتونو کې هم د شیدو، عسلو او شرابو له نهرونو ویالو سره یو ځای یا ویاله د اوبو هم شتون لري. لکه په سورة محمد کې چې راځي بسم الله الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سورة محمد ژباړه. مثل د صفت بیان د جنت هغه چې وعده یې کړل شوې له پرهیزګارانو سره په هغه کې ویالې دي له اوبو نه چې نه به وي بې خونده بدلونکي په مزه او اوبو کښې او ویالې دي د شیدو چې نه به وي متغیر خوند د هغو او ویالې دي له شرابو چې مزه ورکوونکي دي څښونکو ته او ویالې دي د شاتو عسلو صفا کړل شوي او دوی ته به موجود وي په دغه جنت کې له هر ډول میوو څخه او مغفرت دی له ربه د دوی په شان د هغه څه دی تل دی په اور د دوزخ کې او اوبه څښلی شي اوبه ډېرې تودې پس پرې به کړي کلمې د دوی. د روژې د ځانګړې خپرونې مینوالو خپرونه ادامه لري خو له لنډې
سوال: په روژه کې خلک پر تلویزیون باندې مختلف پروګرامونه او ډرامې ګوري، موسیقي اوري، آیا دا روژې ته تاوان رسوي؟ جواب: په روژه کې داسې شان کتل د روژې ثواب له منځه وړي او روژه نه ماتوي. الله دې ټول امت اصلاح کړي. آپ کے مسائل اور ان کا حل ټوک دریم پاڼه 414. عمر ژاړه په روژه کې بخنا د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي عمر ژاړه په روژه. سوال: پر ما باندې قضایي روژې سته، آیا زه نفلي روژې نیولی سم که یا؟ جواب: نه. چې قضایي روژې در باندې وي نفلي روژې نسې نیولی، دا ځکه چې هغه قضایي روژې ستا پر ذمه دي او نفلي روژې دي پر ذمه نه دي. آپ کے مسائل اور ان کا حل ټوک دریم پاڼه 380. دې ساته تل خړوب په تلاوت پام نشي د زړه للما درنه شاړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي. سوال: د حمل په پوره میاشتو کې و ماته قی راځي، هر څه دارو درمل چې مې استعمال کړي دي بې ګټې دي، که چیرې پیشلمۍ ونه کړم بیا مې هېڅ د وسه نه کیږي، د کور کار دی او حتی د ولاړو نه یم، نو آیا زه کولی شم چې روژه وخورم او فدیه ورکړم؟ جواب: که داسې مشکل وي خو دا تکلیف موقت دی، یعنی تاسې وایاست چې د حمل په دوران کې دی، نو په داسې حالت کې تاسې قضا راوړلی شئ او فدیه نشئ ورکولی. آپ کے مسائل اور ان کا حل ټوک دریم پاڼه 376. چې څومره ژړېدی شي عمر ژاړه په روژه کې بخنا د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې غرمه ده. سوال: آیا ښځه اعتکاف کولی شي که یا؟ که چیرې د اعتکاف په حالت کې ورته حیض راشي اعتکاف یې څنګه دی؟ جواب: ښځه کولی شي چې په کور کې یو ځای انتخاب کړي او د اعتکاف په نیت کښیني، اعتکاف یې صحیح دی، خو که چیرې یې په اعتکاف کې د حیض ناروغي راغله نو اعتکاف دې پرېږدي او د روژې قضا دې راوګرځوي. فتاوای رحمیه ټوک اووم پاڼه 286. برته لاړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي عمر ژاړه په روژه کې بخنا د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې د رب په حکم وتړل شي. سوال: په کومو هیوادونو کې چې 6 میاشتې شپه او 6 میاشتې ورځ وي او یا هم هلته تل شپه او یا ورځ وي، هلته د روژې حکم څه دی؟ جواب: هلته د نږدې معتدل ګاونډي وخت درلودونکي او ملکونه معیار وګرځول شي او د شپې او د ورځې په اړه دي د هغه ځای له نظام الاوقات سره سم لمونځ او روژه ادا او ونیول شي. فتاوای شامی ذکریا 2 جلد 623 صفحه. موقع بیا در طرب در کړه د زړه دردونه بیا په اوښکو ژباړه په روژه کې عمره بهترینه موقع بیا در طرب در کړه. سوال: که ښځه تر سپېدو چاودو وروسته له حیض او نفاس څخه پاکه سي روژه دې ونیسي که یا؟ جواب: که ښځه تر سپېدو چاودلو وروسته په ورځ کې هر وخت له حیض او نفاس څخه پاکه شي نو د همدغې ورځې روژه دې نه نیسي بلکې وروسته دې د هغې قضا راوړي. تنویر الابصار 3 جلد 342. بخنا د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي عمر ژاړه په روژه کې بخنا. سوال: که ښځه په شپه کې د حیض څخه پاکه شوه بیا یې څه حکم دی؟ جواب:
که کومه ښځه تر سپېدو چاودو وړاندې له حی څخه پاکه سي نو دا لاندې صورتونه یې دي. الف: که هغه تر 10 ورځې حیض وروسته پاکه شوه نو اوس که تر سپېدو وړاندې هغه د غسل وخت لري او که نه په هر حال هغه به د راتلونکې ورځې روژه نیسي. با: که تر 10 ورځې په کم وخت کې پاکه شوه نو ودې ته کتل کیږي چې تر سپېدو چاودلو وړاندې د غسل په کولو هغه پاکېدی شي که یا که دومره وخت و چې پاکېدلی سوی نو د راتلونکې ورځې روژه دې ونیسي، او که دومره وخت نه و چې غسل وکړي یعنې د سپېدو پر وخت باندې پاکه شوه نو په دغه صورت کې به د راتلونکې ورځې روژه نه نیسي بلکې وروسته به یې قضا راوړي. فتاوا هندیه لومړی جلد 200 صفحه. بیتنده د کوثر په اوبو ماته شي هلته بیتنده د کوثر په اوبو ماته چې دلته د چا وچا شوله غاړه په روژه کې. د روژې د ځانګړې خپرونې مینوالو، زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.